محترم ورونو و تاسو ته یو ډېر ګټور او فایدهمند تجارت در وښیم. دا داسې تجارت دی چې تاوان خو هیڅ نه کوي، د تاوان خو یې هیڅ امکان نسته او ګټه یې حتمی او ضروري ده. او دغه تجارت وخت هم نه غواړي، فقط په یوه دقیقه کې ډېره ګټه کولی سي. او دا تجارت د الله عز وجل سره دی. او د دغه بحث عنوان به داسې کښېږدو: په یوه دقیقه کې ګټور تجارتونه. مومنه وروره، تا ته دې دا معلومه وي چې دغه تجارت ستا څخه هیڅ مصرف نه غواړي. دغه تجارتي او ګټور کارونه نه اودس در څخه غواړي، نه ستړیا، نه کوښښ در څخه غواړي، نه تکلیف، بلکې که ته پر پښو روان یې، که په موټر کې، که ولاړ یې او که ناست، دا تجارت کولی سي. او دغه ګټور تجارت په لاندې ډول سره کېدلی سي. اول، ته کولی سې چې په یوه دقیقه کې 5 واره سورة الفاتحه یا د الحمدلله سورت 5 واره ووایه او تر 7,000 زیاتې نیکۍ وګټې. دوهم، ته کولی سې چې په یوه دقیقه کې 15 واره سورة الاخلاص ووایه چې دغه ویل دي په ثواب کې د قرآن مجید د 15 واره ختمولو سره برابر دي. دریم، ته کولی سې چې په یوه دقیقه کې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 واره ووایه او ثواب یې دونه دی لکه د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه چې 8 ریان آزاد کړي. څلورم، ته کولی سې چې په یوه دقیقه کې سبحان الله وبحمده 100 واره ووایه او که چا دغه سبحان الله وبحمده په یوه ورځ کې 100 واره وویل، د هغې ورځې ټول ګناهونه وربخښل کېږي، که څه هم دا ګناهونه یې دونه وي لکه د دریاب ځګ. پنځم، ته کولی سې چې په یوه دقیقه کې لا حول ولا قوة الا بالله تر 40 واره زیات ووایه او د هر وار ویل یې د جنت د خزانو څخه یوه خزانه ده. شپږم، ته کولی سې چې په یوه دقیقه کې سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته تر 10 واره زیات ووایه. حال دا چې دا داسې جملې او کلمې دي چې ثواب یې د ډیرو زیاتو تسبیحاتو او اذکارو سره برابر دی. اووم، ته کولی سې چې په یوه دقیقه کې تر 100 واره زیات استغفار ووایه، یعنی استغفر الله، د الله جل جلاله څخه د بخښنې او مغفرت بخښنه وکړي. او ته پوهېږې چې استغفار سبب د بخښنې او جنت د داخلېدو دی. په استغفار سره د انسان قوت او برکت زیاتېږي. په استغفار سره آفتونه او مصیبتونه لرې کېږي. په استغفار سره مشکل کارونه آسانه کېږي. استغفار د باران د اورېدلو سبب ګرځي. استغفار د مال او اولاد د ډیروالي سبب ګرځي. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.